इमरान खान की रिहाई और कानून की बालादस्ती। और मैं अपनी पार्टी की आदत से ये अपील करता हूँ कि इमरान खान की रिहाई। ملګرو دا ویډیو لږه په غور واورئ. داسې چل شوی دی چوټا عمران تاسو ټول خو به ډېر زیات ښه پېژنئ بونیر سیمې سره چې کوم تعلق دی تللی دی کم مروت قوم چې دی د هغو خواله که ستاسو خیال وي شیر افضل مروت څه تقریر کوو نو په دې کې د چوټا عمران سره څه یو پاټ شوی دی داسې نازیبه پاټ په ورته مونږ وایو هغه ورسره شوی دی یعنی په سوشل میډیا که مونږ وګورو مختلف قسمه خبرې پسې روان دي خلک پسې یو سو بل سوی خو زه به دا ویم چې د دې سره یوازې په مروت نه که ستاسو خیال کړی وي باجوړ سیمه کې د دې یو تقریر و دا په سټیج ولاړو نو هلته هم د دې سره کوم ویډیو چې شو بیا په سوشل میډیا چلیده هغې کې هم داسې یو غلط رنګ وله ورکړی شوی نو زه دا وایم چې مروت قوم یو غیرتي قوم دی کوم پښتون قوم دی هغو داسې کار نه دی کړ خو داسې څه یو کس به پکې راپاڅېدلی وي او هغې به داسې څه نازیبه غوندې حرکت کړی وي نو د هغې وجې نه چې کوم دی خلک په مروت قوم باندې هغه تنقید کوي چې یا مروت قوم دا چل وکړو دا وکړو نو زه تاسو ټولو ته وایم چې مروت قوم داسې څه نه دي کړي البته څه پارټ نیم شوی دی په سټیج باندې زه به تاسو ته چې شرم خبره دا ده چې په سټیج باندې داسې یو پارټ شوی دی نازیبه پارټ شوی دی د چوټا عمران سره نو موږ ټول یې ډېر زیات مذمت کوو داسې کول نه دي پکار ځکه یو وړوکی ماشوم به ورته مونږ وایو هغه دی او داسې په جلسه کې طرفاس یو داسې یو غلط حرکت ورسره وکړي نو موږ ټول د ډېر زیات مذمت کوو دغه لنډ شان ویډیو تاسو سره شریک کولی انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ